اختر په ورځ باندې یو څو څیزونه دا سنت دي. یو دا دی چې د اختر په ورځ باندې سحر وختي پاسېدل دا سنت دي. اگر چې پېشمني له پکې پاسېدنې وي خو بیا هم د وخته پاسه. د اختر په ورځ باندې د وخته پاسېدل دا سنت طریقه ده د نبي علیه الصلاة والسلام. دویم ته اختر په ورځ باندې غسل کول دا سنت دی. غسل وکړه د اختر په ورځ باندې. دریم دا ده چې میسواک کول سحر چې کله اودس کوي نو میسواک وکړه. اگر چې ته ټوت پیسټ پکوي برش پکوي خو میسواک ځان له مستقل سنت دی میسواک وکړه. دارنګې په اختر په سنتو کې دا د نوي کپړې اغوستل. نوی کپړې ځان له کو دي جوړې کړي خو نوی کپړې واچوه او کو نوی دي جوړې کړي نو په زړو کپړو کې چې کومې صفا کپړې دي او نوی کپړې دي هغه ور واچوه. نو د اختر په ورځ باندې نوی کپړې اچول د شریعت مطابق ځان سنبالول دا سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاة والسلام. د اختر په ورځ به ضرور ځان سنبالئ. خیرن خیچن به نه ګرځئ د اختر په ورځ باندې ښه دا د سنتو خلاف دي. دارنګې د اختر په ورځ باندې خوشبو لګول دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه ښکلې خوشبو در سره پرته ده د اختر په ورځ باندې دا ولګوه په دې کې ډېر زیات ثواب دی. دارنګې د اختر د مانځه نه مخکې خوږ څیز خوړل دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام چې اختر مانځله نه راغلی د هغې نه مخکې خوږ څیز وخوره او که کجوره دې وخوړله دا ډېر زیاته بهتر ده. دا سنت دی د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام به اکثر چې د اختر مانځله راتو د ورکوټې اختر مانځله د هغې نه مخکې به یې کجوره وخوړه او که تاک عدد یې وخوري نو ډېر ثواب دی پکې. تاک عدد ښه یوه یا درې یا پنځه تاک عدد کجوري خوړل یا خوږ څیز خوړل دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام. دارنګې عیدګاه ته پیدل تلو. یو خو چې انسان نه عیدګاه ډېره زیاته لري چې ځي نو مونځ به تې شوی نو هغه بیا ته که په ګاډي کې لاړ شي په موټرسایکل لاړ شي خبره نشته دی. خو که نږدې ده نو د ګاډي اسره مه کوه ښه چې پیدل ورته رسېدی شي نو بیا د ګاډي اسره مه کوه. عیدګاه ته پیدل تلل دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام. دارنګې د عیدګاه نه په واپسۍ کې لار بدلول چې په کومه لار باندې عیدګاه ته ورغلی یې هغه بدل که په بله لار ترې راوځه دا سنت دی د نبي علیه الصلاة والسلام. دارنګې چې کله عیدګاه ته ځې د مانځه دپاره نو په ښکته اواز باندې په کم اواز باندې تکبیر ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا په پټه پټه باندې په کم اواز باندې ویل دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام. په لوی اختر کې خو به په لوړ اواز باندې وایي که نه په ورکوټي اختر کې په کوز اواز سره ویلو. دارنګې صدقه فطر د اختر د مانځه نه مخکې ورکول دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام. سرسایه چا نه ورکړي نو د اختر د مانځه نه به دا مخکې ورکوي دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام. نو که چا ورکړي خو ډېره ښه ده که چا نه ورکړي خو چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکړي. نو به هر حال د اختر مانځله چې راځي چې دغه طریقې خپلې کې دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام. د اختر په ورځ باندې ځان سنبالول د شریعت موافق خوشبو لګول نوې کپړې اچول او عیدګاه ته تلل. عیدګاه ته تلل ګورې دا سنت دی د نبی علیه السلام. خو که عذر بیا مونځ په جومات کې کولی شي په مسجد کې ښه لکه مثال په طور باران دی اوس عیدګاه ته خو نشي تللی که نه نو بیا په مسجد کې مونځ کولی شي خو بغیر د عذر نه په مسجد کې مونځ کول دا د سنتو خلاف کول دی ښه. نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي پرېښی دی. په مسجد نبوي کې یو مونځ څومره ثواب لري. نبی علیه السلام د اختر په مانځه کې مسجد نبوي پرېښی او بار ته وتی دی. نو بار ته وتل دا سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاة والسلام. عیدګاه ته تلل به هر حال زمونږ خو عیدګاه شته دی یو خو هغه چې عیدګاه نه وي عیدګاه شته دی نو که باران نه نو عیدګاه ته به مانځله وځو او که باران و خو بیا به په مسجد کې مونځ کوو ځکه عذر دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ دا روجې دا تراویح په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.